مرګرو هر کله چې موږ د یو ملک باره کې سوچ کو نو زموږ په ذهن کې په کروڑونو خلک او بشماره ښارونه راځي، خو د دنیا ټول ملکونه داسې نه دي. په دې دنیا کې څه ملکونه داسې هم شته د کمې آبادي چې صرف د یو کلي عمره ده. د نن په ویډیو کې به زه خبره کوم د دنیا 15 وړوکو ملکونو باره کې. دا لیست د آبادۍ لحاظ سره دی، د رقبې لحاظ سره نه. ملګرو په دې ملکونو کې په 5م نمبر باندې سن میرینو ملک دی. دا ملک نه صرف د آبادۍ په لحاظ ورکوټی دی بلکې د رقبې په لحاظ هم ورکوټی دی. دا ملک په ساودرن یورپ کې د اټلی په خوا کې واقع دی. د دې ملک ټوټل آبادی صرف 33,000 ده. دې ملک ته د دنیا د ټولو نه زوړ ملک هم ویلې کیږي چې په سن 301 کې دا یو بلډر سنٹ میرینس آباد کړو. بیا په 1797 کې یورپ دا د یو ملک په شکل کې قبول کو. اڅ خدای یو آزاد ملک دی، خو دا ملک په اټلی باندې ډیپند کوي او د دې ملک کلچر هم د اټلی په شان دی. د سنٹ میرینو د ټولو نه غټه انډسټري ټوریزم ده او هر کال په زرګونو خلک دلته چکر لګوي. د سن میرینو کرنسی یورو ده. په 4م نمبر باندې چې کوم ملک دی دا غي نوم دی پولاو. تاسو به وایئ چې پولاو خو موږ پیژنو کابلی پولاو، خو دلته دا د یو ملک نوم دی. ملګرو دا ملک ریپبلک اف پولاو دا په یو جزیره کې دی. په دې ملک کې دننه خپل 340 جزیرې دي. د رقبې په لحاظ باندې خو دا ډېر غټ ملک دی، خو د آبادۍ په لحاظ باندې د دې ملک آبادي صرف 21,000 ده. په دې جزیرو باندې د نن نه 3,000 کاله مخکې خلک آبادېدل شروع شوي. په 14مه صدۍ کې په پیل ځل د یورپ اوسیدونکو دا جزیرې دریافت کړې وې. دا ملک بیسیکلی د امریکې انډر دی او امریکا د دې د ټولو ارڅو خیال ساتي. د دې ملک کرنسی هم US ډالر دی، یعنی کې امریکاني ډالر. ملګرو په 3م نمبر چې کوم ملک دی دا غي نوم دی نارو. ریپبلک اف نارو کم ته چې په پلیزنٹ آیرلینډ هم ویل کېدو، نه صرف د آبادۍ په لحاظ د دنیا 3م ورکوټ ملک دی بلکې د رقبې په لحاظ هم د دنیا په ورکوټو ملکونو کې په 3م نمبر دی. د دې ملک آبادی 10,000 خواوشا ده. د دې ملک ټوله رقبه د لاس انجلس د ایرپورټ نه هم ورکوټ ده. بیسیکلی دا ملک هم یو جزیره ده او د دې 12 ضلعې دي او بیا په هر ضلع کې واړه کلی موجود دي. د نارو باره کې هم ویل کیږي چې دلته تقریبا 3,000 کاله مخکې خلک په دې جزیرو باندې آبادېدل شروع شوي. دا ملک ډیره موده د استرالیا، نیوزیلینډ او د جاپان په قبضه کې پاتې شوی دی او بیا په 1968 کې دا ملک آزاد شوی. په دې ملک کې استرالیان ډالر د کرنسی په توګه استعمالیږي. په دې ملک کې تر 1400 کالو پورې په ماشوم باندې تعلیم کول لازمي دي. همدغه وجه ده چې په دې ورکوټي ملک کې لیټریسي ریټ 96 خواوشا دی. ملګرو په 2م نمبر چې کوم ملک دی د هغې نوم دی ټوالو. دې ملک ته پهلا الایس آیلینډ ویل کېدو. ملګرو دا ملک د استرالیا او هواوې ترمنځ موجود دی. په 9 جزیرو باندې مشتمل دا ملک د آبادۍ په لحاظ د نارونه بس لږ غونډې ورکوټی دی او د دې آبادي هم 10,000 ته نږدې ده. په دې 9 جزیرو کې په 8 جزیرو کې خلک اوسي. د ټوالو باره کې هم ویل کېږي چې بزرګونو کاله مخکې خلک دلته اوسېدل شروع شوي. د 1996 نه د 2002 پورې په ټوالو کې بې پناه خوشحالیانې وي. د دې معیشت په عروج باندې و، خو بیا په دنیا کې د تیلو او د خوراک د شیزونو د ګرانېدو د وجې په 2008 کې د دې حالات ډېر زیات خراب شو او کم چې تر اوسه پورې خراب دي. او اوس ټوالو د نورو ملکونو نه قرضه اخلي او وخت په تیر. دلته د کرنسی په توګه استرالیان ډالر او د دې خپل ډالر استعمالیږي. په دې ټول ملک کې صرف یو هسپتال موجود دی کم چې د 10,000 خلکو ضرورت پوره کوي. او ملګرو د دنیا د ټولو نه ورکوټ ملک چې کوم په 1 نمبر باندې دی هغه دی ویټیکن سټي. دا ملک نه صرف د آبادۍ په لحاظ بلکې د رقبې په لحاظ باندې هم د دنیا د ټولو نه ورکوټ ملک دی. د دې آبادی صرف په 8,500 خلکو باندې مشتمل ده، یعنی دلته صرف 850 خلک اوسېږي. ویټیکن سټي د روم ښار په مینس کې آباد ده، خو دا یو آزاد ملک دی. ویټیکن سټي د دې د وجې هم مشهوره ده چې د عیسایانو د ټولو نه غټ رهنما د اوسېدو ځای هم دی. د دې ځای حکومت ته هالیس وی او دا هم پوپ چلی. د دې ورکوټي ترین ملک خپله ډاکخانه، ټلیفون سیسټم او ریډیو سټیشن هم موجود دی. دلته د خوراک سامان، بجلی او اوبه ټول د بار نه راغوښتې کیږي. د دې ځای 8,500 خلک انکم ټیکس نه ورکوي. د دې ځای حکومت چلولو ذمہواری هم د پوپ ده. د دې ملک معیشت هم په ټوریزم چلیږي.
او دغسې د دې 850 خلکو اخراجات او ضروریات د دغې ټوریزم نه پوره کیږي. ملګرو امید کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي او تاسو داسې نورې ویډیوګانې زما په دې چینل کتل غواړئ نو لازمي په کمنټ باکس کې ماته ووایئ چې زه هم تاسو دپاره دغسې معلوماتي ویډیوز نورې هم راوړم. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل دې سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.